واشنگټن پوسټ طالبانو نږدې 10,000 پاکستانیانو ته افغان تابعیت ورکړی دی. سلام ستړي مشئ، زموږ سوله ټي وي چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یوه لوی وروستي ریپورټ کې ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې له پاکستان څخه په زرګونه طالب جنګیالي او د هغوی پاکستاني پلویان افغانستان ته تللي او هلته د طالبانو د امنیتي او اداري لیکو ته تقویې لپاره لاس په کار شوي دي. په ریپورټ کې راغلی چې د طالبانو په نظامی روزنیزو مرکزونو کې ډیر هغه کسان روزل کیږي چې تازه له پاکستان څخه راغلي او د پولیسو په لیکو کې جذب شوي دي. همدارنګه یو شمیر د طالبانو پلویان، ملایان او د مدرسو طالبان هم افغانستان ته تللي او د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې جذب شوي دي. د ورځپاڼې په حواله چې اوس له پاکستان څخه د طالبانو ټول نظامی مرکزونه افغانستان ته انتقال شوي او هلته پکې د افغان ځوانانو د جلب و جذب ترڅنګ ورغلي پاکستانیان هم روزنه ترلاسه کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له یو شمېر پخوانیو او اوسنیو هغو طالب جګپوړو چارواکو چې پاکستان او افغانستان کې میاشتې مرکې کړي او د هغوی له خولې یې دغه ریپورټ چمتو کړی دی. په پاکستان کې د جلب و جذب د برخې یو پاکستاني طالب جنګیالي واشنگټن پوسټ ته د نوم نه ښودلو په صورت کې ویلي چې له دوی څخه غوښتل شوي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته به دوی ته د دایمي استوګنې اسناد او تابعیت ورکړل شي. د ورځپاڼې په حواله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د طالب جنګیالیو د تګ راتګ تعلیم او درملنې کیسه کومه نوې خبره نه ده، خو په دې وروستیو کې پر تګ راتګ کې د پام وړ بدلون راغلی دی. که څه هم د افغانستان پخوانی حکومت تل دا خبره کوله چې پاکستان د طالبانو د روزلو او هغوی ته د ځای ورکولو برخه کې مرسته او ملاتړ کوي، خو پاکستانیو چارواکو دا خبره تل رد کړې ده. په ریپورټ کې د یو طالب قماندان له خولې لیکل شوي چې د طالبانو د جنګیالیو شمیر شاوخوا 15,000 دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه له 5 څخه تر 10,000 پورې نور هغه کسان چې د طالبانو سره راجستر نه وو نظامي لیکو ته ورغلي. د پاکستان د خارجه وزارت یو جګپوړی چارواکي دا رد کړي چې ګڼې په زرګونه طالبان افغانستان ته اوښتي، خو د قدرت الله په نامه یو طالب جنګیالی ورځپاڼې ته ویلي چې مدرسې په بشپړ ډول خالي شوي او ملایان زده کوونکو ته رخصت ورکړی، هغوی یې افغانستان ته لیږلي او درسونه یې هم په نیمه کې پاتې شوي دي. په ریپورټ کې د یو پخوانی طالب له قوله لیکل شوي چې د طالبانو یوه لویه اشتباه دا وه چې دوی د پولیسو په لیکو کې خپل هغه پلویان جذب کړل چې هغوی په پاکستان کې اوسېدلي دي. د نوموړي په خبره چې دا کیدای شي بد عواقب ولري او طالبانو باید خپل هغو پلویانو او طالبانو ته حق ورکړی وای چې هغوی په افغانستان کې د دوی لپاره قربانۍ ورکړې ده.